په هرات ولایت کې له ایران هیواد راستنو شویو 280 کورنیو ته نغدي مرستې وویشل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه مرستې د یوې خیریه مؤسسې له لوري شوي چې د کرخ ولسوالۍ او د هرات ښار په بیلابیلو ناحیو کې له سروې وروسته وویشل شوې. د دوی په خبره هرې کورنۍ ته څه باندې 200 امریکایي ډالر ویشل شوي دي. از بین این 280 فامیل نیازمند مهاجری که به وطن برگشته 84 نفر فامیل در ولسوالی کرخ سروی شده. برای از نا کمک نقدی و مشاوره حقوقی برای اخذ اسناد مدارک ارائه شده و باقی 196 فامیل دیگه از نواحی مختلف شهر هرات سروی شده. برای از نا امروز ما شاهد توزیع کمک نقدی و ارائه مشاوره حقوقی بودیم. برای هر فامیل 213.44 دلار کمک نقدی در نظر گرفته شده. د مرسته کوونکې مؤسسې مسؤلین وایي مرستې تر شفافه سروې وروسته یوازې مستحقو کورنیو ته ویشلي. دوی وایي دا به وروستۍ مرستې نه وي بلکې راتلونکي کې هم د ورته مرستو پلان لري. افراد نیازمند در کسایی که سن از اینا از 45 بالا مسن بودن و که خانمایی که سرپرست خانواده بودن و یا هم کسی که سرپرست خانواده و تکلیف داشت مریضی معلول و معیوب، این افراد در ما شامل سروی و توزیع مشاوره حقوقی خود ساختیم. برای تعداد فامیل های بیشتر برنامه های مختلف چی در قسمت توانمندسازی مهارت های از اونا، همچنان کمک نقدی، مشاوره حقوقی، برنامه ما انشاءالله جریان داره. راستنه شوي کډوال که څه هم له دغو مرستو خوښ دي خو د کاري فرصتونو او سرپناه غوښتنه کوي. خب بیا آمدیم به حساب کنیم به افغانستان، یعنی بیا آمدیم اونجا به سرمرزم همونطور خودم همکاری کردم. اینا را که میسنیم میخوریم خلاص میشه، دوباره باز باید یک فکری بکنیم. و این ما تقاضا از دولت اینه که یک زمینه کار برای مهاجرین، برای کسایی که از عودت شدن از کشورهای همسایه، یک زمینه کار برای اینا مساعد کنم. 3 ماه میشه از ایران اومدم، 20-25 سال ایران بودم، دیگه اومدیم تو خاک خودمون. از دولت میخوایم برای ما یه سرپناهی، یه کمک درست حسابی بدن و دستشون هم در نکنه. په تیرو 115 ورځو کې د اسلام کلا بندر له لارې له ایران هیواده 1,20,000 کسان هیواد ته راستانه شوي چې له رارسېدو وروسته ورسره د بېلابېلو کمیټو له لوري په مختلفو برخو کې مرسته شوې ده. سید عالم هاشمي، هوریت رادیو، هرات.